الیکشن او عام الیکشن دی. الیکشن کې پشمار ورځې پاتې، خو تر اوسه په کراچۍ کې هغه سیاسي ماحول نه دی جوړ شوی کوم چې پکار وو. خلکه ان 215 د ښار هغه خلکه ده چې د پښتنو شمیره پکې تر ټولو زیاته ده. په دې خلکه کې قصبه ټاون، منګپیر، میاوالی کالونۍ، بنارس، پیرآباد، امپیار کالونۍ، پښتون آباد، سلطان آباد سره اورنګي ټاون څه سیمې هم موجود دي. ولې لارو کوڅو کې د الیکشن ماحول په نظر نه راځي؟ ځای په ځای یا ډیره زیاته نو په چوک کې لږې ډیرې جنډې او نارې ښکاري. د دې سیمې نه په زړه کې د پی ټی آی امیدوار ګټلې وه، خو موجوده حالاتو په وجه حالات بیخي بدل شوي غوندې دي. په سیمه کې ووټ ورکولو په اړه عامو خلکو خبر نیوز ته ویلي چې نوجوان قیادت پکار دی، بوډاګانو سوم نه دی کړی، مګ لا ځوان پکار دی. ځوان چې دی قبلاول په صورت کې مګ د مخامخ ته ان شاء الله ووټ په پی ټی آی لا ورکو، مخکې مې پی ټی آی لا ورکړی، بیا هم پی ټی آی لا ورکو. عمران خان دی نو نور څوک دی؟ ووټ په تیر لا ورکو ان شاء الله پیپل له به ورکو، کتاب له به ووټ ورکو. کتاب جمعیت شروع نه جو کوشش وکاو چې راشي ته به موږ د کتاب حمایت کړل، کتاب له ووټ ورکو. وسه پوری دی ټول حکومت کړل، خو ته څوک د نه د ښکارا شي. سړک کې ووټ چالو په سړک کې مې ووټ دې د آزادونه په خپل ولاړو. ووټ زمنګ د هغه سړی دی کم چې د علاقې په مفاد کې چلیږي، د غریبانو خیال کوي. عمران ہمارا اپنا مصیبت سے جھیل رہے اور مصیبت سے جھیلنے والے کے ہم ساتھ ہیں. په سیمه کې د خلکو ووټ ورکولو په اړه رای نه داسې ثابتېږي چې یو امیدوار ته هم اکثریت په نظر نه راځي.